بسم الله الرحمن الرحیم. د المقدس خیره بنسټ قدمونو لیدونکو یو ځل بیا سلامونه، نیکې هیلې، احترامات درته وایم. قدمونو دوستانو، یو ځل بیا د هغه ورور څنګ ته او هغه فامیل ته راغلم چې څو ورځې مخکې تاسې ویډیو لیدلې وه، چې په ویډیو کې خپل هغه د کور حال او خپل د زړه درد بیان کړی و. د دې ورور سره په هغه ویډیو کې هم زموږ د بنسټ له طرفه د څو ورونو مرسته وه چې 450,680 روپۍ وې. نغدي روپۍ مې هم ورته ورکړې او سودا مې هم ورته راوړه. دا ځل یو ځل بیا یو بل ورور ورته د ترکیه هېواد نه 6,000 کلدارې راجمع کړي دي او دغه ورور نو اوس مهال په ترکیه کې دی، خو کوم بل ملک ته تګ غواړي او دعاګانې یې غوښتې دي. نو دغه 6,000 کلدارې مو د هغه ورور امانت دغه ورور ته راوړو او دغه ورته لاس په لاس ورکوم. 1 2 3 4 5 6 10 6,000 روپۍ شکر دی. ودانه بچی دی، الله پاک دی بس په خیر او خوشحالۍ ورسوه. الله پاک دی سفر بې خطره کړه. الله پاک دی پښتو کې خیر او برکت واچوه. الله پاک خوشحاله او آباد ساته او الله پاک دی مه خرابوه. تل ژوندی اوسې او په خیر او خوشحالۍ لاړ شي. قدرمنو دوستانو، دغسې فامیلونه چې په دیاړۍ به یې کار روان و، دغسې سرپرستان به یې لګیا و، یو څه ناڅه دیاړي به یې کوله، خو بدبختانه چې په دغه ولسونو باندې اوس داسې وخت راغلی چې دیاړي هم چاته په لاس نه ورځي. دا ورور لاس یې چاته په سوال باندې نه نیوه، بیا خپله دیاړي یې کوله، خو دیاړي هم ورته په لاس نه ورځي. نو اوس وخت کې دلته ډېر بې برخلیکه خلک شته. باور وکړئ چې نهارې شپې تېروي، د خپل کور ګیس پیپا او یا داسې نور لوښي راوړي بازارونو ته خرڅوي. نو ډېر بد وضعیت دی. قدرمنو دوستانو، هغه ورونه چې دغسې په بهر هېوادونو کې یاستی، د هغوی ته خواست کوو چې زموږ ملاتړ وکړئ او موږ به ستاسې مرستې دغسې کورنیو ته راوړلو ته دغه حمیدالله ورور چې دی، نو هغې ورور ته د الله ربالعزت ته دغې مرستې ډېرې نیکې بدلې ورکړي. د نورو ورونو هم دا غوښتنه کوو چې د دغسې کورنیو په څېر نورو کورنیو سره هم ملاتړ راسره وکړئ، په شریکه او مرستې راسره وکړئ. ډېره زیاته مننه. خوشحاله اوسئ.